د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. قدرمنو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. ستاسو د روغتیا په هیله دا دی د هیلو وړانګې ډرامې یوه بله برخه واورئ. تیره برخه کې مو واوریدل چې د واکسین سیار ټیم کور په کور ګرځېده او ماشومانو ته یې د ګوزن د مخنیوي او نور واکسینونه کول. په اوسنۍ برخه کې پلوشه غواړي چې خپلې وړې لور زیبا ته واکسین وکړي، خو خاوند یې همت خان مخالفت کوي. دا چې پلوشه به بریالی شي او که همت خان راشئ او د ډرامې نوې برخه واورئ. همت قربان دې شم، پاسه زیبا جانه د واکسین لپاره بوزه. کلي ته د واکسین ټیم راغلی دی او ټولو ماشومان ته واکسین کوي. هله نو یاره زه خو هم پرېږدی څه کوې، هسې بېګټې کارونه دي. واکسین لا چا رایستی؟ نه ولې پرېږدم؟ تر اوسه مې ورته ټول واکسینونه پوره کړي دي، دا م ورته پوره کومه. د ګوزن واکسین ماشومان د ګوزن د ویروس پر وړاندې ساتي. زه خو درته وایم چې واکسین مه کوه، خو ته شلی چې نه واکسین کوم. زه ښه پوهېږم چې ته ما سره ضد کوې، خوښېږي دې چې هر وخت را سره مخالفت وکړي. تا خو زما په امیدوارۍ کې هم نه غوښتل چې زه واکسین وکړم. په یادېږي دې د تیتانوس واکسین نه دې منع کولم. غلی شه وښځې، له ځانه دې راته ډاکټره جوړه کړې ده، په هره خبره کې را سره جنجال او جنګ کوې. که واکسین بد وای چا به نه کولو. ټول خلک لګیا دي واکسین کوي او ته ما منع کوې او وایي چې دا بې ګټې دي. اوس ته ډاکټر یې چې دا خبرې کوي. که ډاکټر نه یم نو ناپوه هم نه یم، په ګټه او تاوان ډېر ښه پوهېږم. زم شکر دی په خپل ښه او بد ښه پوهېږم او له دې نه هم خبره یم چې وړو ماشومان ته تر 15 کلنۍ پورې باید واکسینونه وشي چې د ګوزن 2 څاڅکي هم پکې شامل دي. مرجانې زه تا سره ځم، پلاجان سره مې نه ځم. زه د هسې نه بیایم لورجانې، دا ټول بېګټې کارونه دي، هسې د وخت ضایع کول دي. دا وړې نه شړې کېږي. پاسه لورجانې چې بودې ځم، همدا اوس هم ناوخته شوې ده. خدای دې وکړي چې د واکسین ټیم نه وي تللی. همو جندالې پاڅېدم. لا حول ولا شیطانه کور دې وران شه، ته څومره زوروره ښځه یې، غلې دې په ځای کښېنه. ګلې لورې مور دې جار شه درنه. پلار ته دې ووایه چې لاره راکړه چې موږ لاړ شو، کنې واکسیناتوران به لاړ شي. پلاجانه پوه شولې؟ او ډېر ښه پوه شوم، خو ته دې مور ته ووایه چې که ته یې واکسین ته بوتللې نو غبرګې پښې پې ورماتوم. زه خو یې بیا یم، نو ستا خوښه چې وهې مې او کته کوې مې. راځه لورې. پلاره موږ لاړو. ځه ته دې د مور شاګرد دی، چې هغه څه وایي هماغسې کوې. پلاره خدای په امان. ځه لورې، خو زر بېرته راشئ. مورې واکسین ولاله شته دي نه دي تللي؟ هو درځه چې لاړ نه شي. راشه ماشومې، واکسین دې کړی؟ نه کاکا جانه. نږدې راشه، دغسې شاباسې. خوله دې خلاصه که. آفرین، دا یو، دا یې 2. ځه له خیره. مننه وروره. هیله کوم دا زموږ دنده ده. هغه د پلاجان مې هم راغی. اوهو سترګې مو روښانه سخي خانه، آخر د ځان په واکسیناتورۍ کې شامل که. یاره همت خانه، د تا خو دغومره هم د لاسه نه کېږي. راغلی به وي او ځان به د واکسینو کمپاین کې شامل کړی و. حداقل 100 روپۍ خو به درته پاتې شوې وې. بیا دا کومه خوشي وظیفه نه ده، د راتلونکي نسل خدمت دی، هم خرما او هم ثواب. یاره زما په دې پیسو چاره نه کېږي. لورکۍ واکسین دې وکړه؟ او پلاجانه ځئ نو د خیره، ځئ کور ته ځئ. هله آفرین دغسې. ولکه سخي لږ پام کوه، د ورندارې په مخ کې دې راباندې بلنډې ووهلې. وبخه چې زما هېڅ پام نه شو، ورنداره مې ونه پېژندله. خو ګوره څه بده خبره خو مې هم نه ده کړې. ځان مه تېروه، په پېژندو خو دې ښه وپېژنده. پلاجانه د غرمې سودا د یاده لاره نه شي. لا حول ولا. ښه فکر مې دی، ځئ نو تاسو. که رښتیا پوښتنه وکړې یو ښه چانس و، باید چې ځان دې پکې شامل کړی وای. زما په دې چانسونو خمار نه ماتېږي، تر څو چې غټه مړۍ نه وي زما په دې وړو مړیو چاره نه کېږي. احمقه دې خبرې سره دی، اوس دا په موږ ملنډې وایي. خیر دې وي، یوه ورځ به تم زما په لومه کې ونښلې.
درانو دوستانو، له تاسو سره دا زما آخري ګیلاس چای دی. خدای خبر چې بیا به کله سره ګورو. نور مشران مې بېلابېل وکتل، خو د تاسو کتل په یوه غونډه کې ضروري وو، ځکه چې خپله آخري هیله غواړم له تاسو سره شریکه کم. ولې نه شیر زمان جانه؟ انشاءالله موږ د خدمت کې یو شیر زمان خانه. مننه کوم، خیر اوسئ. لومړی باید ووایم چې ما سره یو امانتي دی چې باید خاوند ته یې وسپارل شي. هغه ډول مې چې عاشق الله خان ته سوغات راوړی و رای وړی، چا سره دی؟ ډول؟ عاشق الله دا څه وایي؟ ډول؟ ماته چا؟ شیرزمان خانه تا راته اخیستی؟ خیر ویسې. هلا ولې کوې؟ کوم دی؟ چېرته دی؟ راوړی نو. وایم کور دې له غلې ډک شه عاشقه. نو چا اخیستی دی؟ معلوم داره چې شیرزمان درته اخیستی دی. دغه دی، ما سره دی. هی بیچاره، څومره موده وشوه چې د ډول نه درلودو په خاطر د کار او ژوند نه پاتې وي. خیر ویسې رای که. زه ښه شو چې عاشق الله بیرته د ډول خاوند شو او له مات خان سره جنجال ختم شو. د همدې دپاره یې ډول درته واخیست چې نور جنجال ونه کړي. راکئ نو زر شاله چې زهره مې وچاودېده. واخله، اوس نو د شیرزمان خبرو ته غوږ شئ چې څه وایي. دوستانو، باید تاسو ته ووایم چې ما په خپله په ځانګړې توګه یوسف جان ته بلنه ورکړه چې نورو دوستانو سره کلي په کلي وګرځي او خپلې کیسې ورسره شریکې کړي چې خلک وهڅول شي او خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي تر څو راتلونکي کې د یوسف جان په برخلیک اخته نه شي. ټولو ته سلام. وعلیکم سلام یوسف جان. که به زما په دعا کېږي رب دې پاچا که چې سلام ته دې درځم. که زما په خبرو کېږي سل وارې به ورته خپلې کیسې وکړم. زه د ګوزن یو قرباني یم، نه غواړم چې نور ماشومان زما په شان فلج شي. د یوسف جان د تګ راتګ لپاره مې د استاد فیروز موټر هم کرایه کړی دی چې یوسف جان ستړی نشي. بله دا چې امید جان هم ستاسو په ټیم کې اضافه شوی څو چې ستاسو له فعالیتونو څخه ویډیوګانې او عکسونه واخلي چې ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړو. ښه ورونو او ملګرو، زه ستاسو د ټولو په استازیتوب د شیرزمان خان د مینې او پیرزوینې څخه د زړه له کومې نه مننه کوم او هیله لرم چې د دوی په مرستې لوی کارونه سرته ورسوو. انشاءالله. دا دی ښه شو، وسایل هم ښه ارزانه لاسته راغلل. د اوس لپاره کوم خاص کمی نه لرو. ودرېږه چې چای مې درته دم کړی چې ستړیا دې ووځي. وایي د لاسونو د جار شم، خامخا دې ځان ته تکلیف ورکړه. نه د څه تکلیف، شاګرده دې یم او وظیفه مې تا ته خدمت او کار کول دي. پوهېږې چې ما ستا په هکله ډېر فکر کړی. په کور کې ټولو مشوره راکړه چې پلوشه خور د ټولو نه د وظیفې دپاره مناسبه کس دی. بیا نو چې وغواړي راتلونکو کې نرسنګ هم ولولي، نو دا روښانه خبره ده چې د دې ځای زده کړه تا ته ډېره ګټه رسوي. پوهېږم چې مسلکي کارونه به زر زده کړم، ځکه چې دلته هم نظري کار کوم او هم عملي. همت ورور ته دې الله اجر ورکړي چې د کار کولو اجازه یې درکړه. زه باید تا نه مننه وکړم چې د هغې په اخلاقو پوهېدې، خو بیا دې ما ته اجازه راکړه چې در سره کار وکړم. هر څوک دومره زړه کولی نه شي. زه به د دا احسان تر ټول عمره نه هېروم. ما کوم خاص احسان نه دی کړی، زما ضرورت همدا و. خو خبره دا ده چې زه تا سره کار لرم او تا د همت مسؤلیت په خپله په غاړه اخیستی دی. نو زه ولې په تا یقین ونه کړم؟ بیا ستا په اندازه باسواده ښځه چیرته پیدا کیږي؟ تا زما او د شبنم جانې په اندازه سبق ویلی دی، او بله دا چې ستا کمپیوټر هم زده دی، نو زه به یې در سره زده کړم. په یو حساب چې وګورې نو ته زما استازی او زه هم ستا. بلکل همداسې ده. رښتیا ته چای نه څکې؟ واخله درته یې واچوه. وایي رښتیا هغې تاخچه کې ګوړم ده، هغه هم راواخله. ښه صحیح ده، ودرېږه چې راواخلم. هو دغه ده، دا خو سونډینه ګوړه ده، څومره ښه، تا سره به یې وخورم. ته زه به نو دا جواز په دې دیوال ځوړند کړم. همدلته ښه دی که نه؟ بیخي ښه دی، د ټولو سترګو ته مخامخ. دغه دی، دلته به یې ځوړند کړم. مبارک مبارک. موږ دواړو ته دې مبارک وي. هیله منده یم چې ولس ته ګټوره ثابته شم، دا مې امید دی.
زم کوښښ کوم چې د تا د استادۍ او لارښوونې د سیوري لاندې خپل کارونه په راستۍ او صداقت سره سرته ورسوم او د خدمت سیوری مې په همت پریوزي او نیکمل او صالح شي. آمین. یا الله عاشق الله خانه خټه واچوه. دغه دی همدا اوس دغه ته دا خټه. یا الله چنارګله خښته راواچوه. دغه دی وخت ده. یاله هله چې خښتې خلاصې شوې یوه کراچۍ خښتې دلته د خوشحال کاکا مخې ته واچوه. امید جانه دغه دی سمدستي. سنگین جانه باید بیرته پاتې نه شو. د خوشحال کاکا د نام خدای وي داسې خښتې لګوي لکه ماشین. نام خدای دی دغه دی زم زر زر زم اوبه راوړم او بیا خاوره راوړم چې بیرته پاتې نه شو. نام خدای دی تکړه شي. یاله نو دا دیوال باید خلاص کړو. یاله یاله دایم خټه ونیسه. یاله واخله دا خښته. خښتې راورسېدې. کراچۍ چېرته تشه کم؟ دلته د ما پښو سره. خټه خلاصېدو کې ده. هله سنگین جانه خاوره تیاره که چې اوبه پکې واچوو. دا دی په سترګو همدا شیبه. ورونو راځئ چې یوه دمه وکړو چای به وڅښو. بې چایه هېڅ کار خوند نه کوي. رښتیا دې وویل. راځئ همدا یې وخت دی. خولي خولي یو چې لږه نوره ګرمي هم وجود ته راشي. هلی خدای دې اجر نصیب کا. زه خو سپینګیری شوی یم او د ځوانۍ زور راکې پاتې نه دی. خیر دی ما سره لږه حوصله وکئ. مولوي صاحب دا څه وایي؟ نام خدای دې وي همدا اوس هم زمانه د خټو په لمدولو کې تکړه او قوي. رښتیا وایي مولوي صاحب. امید جانه هله نو ټولو ته یو ګیلاس چای واچوه. په دواړو سترګو سنگین لاله. امید جانه ته د مجلس وړوکی معافي کوه نو یاره. خیر دی امید زموږ نه کشر دی. هو نو ټول پوهیږي چې د ټولو نه ځوان ملګری امید جان دی. بېغمه اوسئ. هم د اوس مې طبیعت یو شان دی تازه دی چې خوښ به م شئ. زه ستاسو وړوکی او ستاسو په خدمت کې یم. دا د اعدام د چای ګیلاسونه واخلئ. خیر ویسې امید جانه. اجر دې نصیب شه. سلامت اوسې امید جانه. کور د وطن یوازې د هغه ګوړه د ټوټه راکه چې پکې چارمغز یو. ښه ده واخله. دا دې د چنارګل دپاره چارمغز والا سنډۍ نه ګوډه د ملک صاحب د ګاڼۍ نه. وایم الله دې راته روغ رمټ لره. که همداسې د خیره کارونه مخکې لاړ شي په لږه موده کې به دیوالونه سر ته ورسیږي. مشرانو ویلي چې نیت صفا منزل آسان. همداسې ده بېشکه ولا. د هیلو وړانګې د ډرامې مینوالو تاسو واورېدل چې پلوشې د همت خان له مخالفت سره سره خپله وړه لور واکسین کړه ځکه چې 2 څاڅکي واکسین یې له تلپاتې ګوزڼ څخه ژغوري. بل خوا پلوشې په کلي کې ځان ته یوه ډېره ښه دنده ومونده او له نرسې فرزانې سره یې په معاینه خانه کې کار پیل کړ. که خاوند د کور مغز دی نو ښځه د کور څراغ ده. که دواړه سره لاس یو کړي ښکلې کورنۍ جوړولی شي. ستاسو د خوشحاله کورني ژوند په هیله روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه هغه راډیویي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیویي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.